بوډاګی دی، بختی رحمان دی او د علي شامور ده. نو مطلب مې دا دی هلکه دا شعر نه دی مړه خبره ده یار چې بیا یې ورته درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان تاسو وایي سنجیده شعرونه ورته ووایي دا خیال نه دی ورته اوسه دا مې هسې ټیسټ کول ده چې دی هغه پته ولګي چې څنګه اورېدونکي دي که نه ډېره مننه. خیر دا هلکان دي دی باندې دا شعرونه ښه لګي. هلکانو لږ غونته کې غوږ شئ. هغه یو سړی عمرې له تللی و نو هلته یې سوال وکړې خدای پاک ما له شهادت مرګ راکړي. بېرته چې واپس راته نو جاز یو دوه جټکې والي دي وریاضو کې ده چغې کړي دي. خلک ورته وایي چغې څه لوې دا خو هم د روټین خبره ده مړه. دی ورته وایي ما چې کوم غول خوړلي تاسو ته څه پته ده. نو زمونږ پښتانه جنت ته ټول ځي خو د خپلې برخې جهاد نه کوي او د بده مرغه زمونږ د پښتنو ترجیحات بیا بوډاګی دی، بختی رحمان دی او د علي شامور ده. نو مطلب مې دا دی هلکه دا شعر نه دی مړه خبره ده یار چې بیا یې ورته مطلب مې دا دی چې دا خلک سنجیده شي نو موږ به ورته سنجیده شعر ووایو. تاسو وکتل دغه څه د پښتو شعرونه په هغې باندې دی اړو غږ ونه کړو د جینکو هغې باندې اسمان ته خیږي نو اوس دې کې زمونږ ګناه ده که دا ستاسو ګناه ده. بله خبره دا چې بابر وایي چې دا زما خیري پروګرام دی. دلته چې به کله څه پروګرام کېده نو بابر به هفته مخکې مونږ خبر کړو چې پروګرام له به راځئ او بیا به یې 15 کسانو له نمبر ورکړی چې هلکه هره ورځ ورته یادوئ دو کسان. نو خفه خو یو د ده په تلو باندې او بل دغه خلیل کام ټول ته مبارکي وهم چې داسې ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو او پته نه لګي چې دی نه پس بابر چې لړ شي چې دی به مونږ بیا راغواړي او که نه خو زه خدای دې خیر کړي کیدای شي دا زمونږ هم خیري پروګرام شي. شعرونه به ووایمه چې دا من غږ خو به پې بد راځي دا من غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی. دا من غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی. دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی. ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنګ دی. او په اشارو لګیا دي خولې باندې یاران غلي دي د وطن نوې حادثې باندې یاران غلي دي. په اشارو لګیا دي خولې باندې یاران غلي دي د وطن نوې حادثې باندې یاران غلي دي. زما په هرې نیمګړتیا باندې ښکاره غږېدل خو زمونږ ماتې دروازې باندې یاران غلي دي. او زیارتونو له سعودي ته د بادب روان دي خو په خپل کور کې په کعبې باندې یاران غلي دي. او زیارتونو له سعودي ته د بادب روان دي خو په خپل کور کې په کعبې باندې یاران غلي دي. پس له ماتېدو مې هم روان ګوري جون راته په یو دو کې حیران ګوري. او زمونږ په حال باندې خاموشه دی او له یو مودې راته اسمان ګوري. پس له ماتېدو مې هم روان ګوري جون راته په یو دو کې حیران ګوري. او زمونږ په حال باندې خاموشه دی او له یو مودې راته اسمان ګوري. دروازې والا خو تاسو ته دوه درې ځله د زمانې درد مې سینې له راځي په هره څړیکه مې مور خولې له راځي. د مور د عمر سرمایه یم زه ما سره سمه دروازې له راځي. او دغه شعرونه نور دي چې دا محفلونه و زما له برکت آباد زه د یارانو په غږ بیرته د نارې سړی وم. بابره تا ته د ډالۍ وي چې دا محفلونه و زما له برکت آباد زه د یارانو په غږ بیرته د نارې سړی وم. او ستا په بلا خبرو به زه غلی ومه
داسې یو وخت و چې زه ډېر د حوصلې سړی وم او کوم ګزارونه چې صحیح شوي دي هغه زمونږ په تندي شوي دي چې ستا پیزوان مې ومنلې پکې څه کال هغه غنم رنګي شوي دي او دغه شعرونه نور دي چې چغې دې څنګ نه اورېدې خدایا چغې دې څنګ نه اورېدې خدایا چې د شارګ نه یې نږدې خدایا چغې دې څنګ نه اورېدې خدایا چې د شارګ نه یې نږدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایا او زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایا زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایا او زه چې بتلم د خراباتو په لور ته ماته لار کې ودرېدې خدایا زه چې بتلم د خراباتو په لور ته ماته لار کې ودرېدې خدایا درغاړي وځمه زه چېرته یې ته ای د حرم و بتکه دې خدایا بیا هدف یې زموږ ځمکه ده یریږم بیا هدف یې زموږ ځمکه ده یریږم په اسمان کې الوتکه ده یریږم سوځول پکې د مړو روان شي له قبرونو ځمکه ډکه ده یریږم او کاروبار د لوڼو اوس هم په عروج دی وړه لور مې بې درکه ده یریږم او د پنجاب نه مې طالب کې اوچت نه کړي تذکره زما نه ورکه ده یریږم د خپل ورور په مرګ به ځان زری زری کړي یو جینۍ ډېره نازکه ده یریږم او پښتونخوا نه چېرته لاړ شمه درمانه د تګ لار مې ته راټکه ده یریږم او ورڅه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم پښتونخوا نه چېرته لاړ شمه درمانه د تګ لار مې ته راټکه ده یریږم او ورڅه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمون په چم کې یو جینۍ باندې پیریان تاسو وایي سجده شعرونه ورته ووایي دا خیال نه دی ورته اوسه دا مې هسې ټیسټ کول ده چې دی هغه پته ولګي چې څنګه اورېدونکي دي که نه ډېره مننه خیر دا هلکان دي دی باندې دا شعرونه ښه لګي خو د بده مرغه دا دی چې موږ شعرونه سنجیده غوندې کې دي لغونتې دغه شعرونه دي چې راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لږه بیا د مینې ناهمه مسله ده یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د ادم نه تر دې دمه مسله ده او په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنګ رنګ حادثو کور یم د شهید شو ارمانونو ښار یم زه د لوټ شوو قافلو کور یم او دغه اخري شعرونه ورته ووایم چې دروازې بابر بیا بیا وایي چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کنډر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته د دیوال سره چې لاړې دروازې هغه څه چې غم هم د مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پر دې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې خبرې